طالبانو په دوحه کې څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په مشرۍ د طالبانو لوړپوړی پلاوی د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د یاد هیواد د بیلابیلو وزارتونو او ادارو له مسؤلینو استازو سره ګډه ناسته ترسره کړې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وثیق نن پنجشنبه ویلي چې په دغه ناسته کې په سیاسي، بشري او اقتصادي، تعلیم او تربیې په موضوعاتو تفصیلي خبرې وشوې. نوموړي زیاته کړې چې د قطر هیواد مسؤلینو وویل چې دوی به د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي او راتلونکي وخت کې به مرستې وکړي. ټاکل شوې نن شنبه په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.